बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قدرمنو د رزلټ ټي وي طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن زموږ سلسله روخانه منزل په روخانه منزل کې مونږ تاسو سره اکثر په تعلیم باندې خبرې اترې کوو. نن یو ماهر تعلیم مونږ سره موجود دی، میا سلیم اکبر صاحب. سلیم اکبر صاحب درته لګوه یو وخت دا کوم صورت حال لیکنه دې کې سټوډنټان ډېر زیات متاثر شوي دي. نو سټوډنټانو ته څه پیغام ورکول غواړي چې دې وخت کې دې څه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جوهر صاحب من استاد شکریا ادا کوم چې تاسو وخت واستو موږ سره مو دلته یک ټیم یو غړی واغسته. ډېر مننه. سټوډنټس ته یو دوه درې خبرې کوم. لومړی دا چې واقعي دا چوټیانې دي او نوی سیشن شروع شوی دی خو نه داخلي کېږي او نه لا کلاسونه شروع کېږي. لومړی هر ماشوم چې فرست ایئر کې دی که نهم کې دی که اتم کې دی که پر یو لیول باندې خپل کور کې وګورئ چې ماته خپل کور کې په خپل چم ګاونډ کې داسې ټیچرز ملاویږي چې زه اوس د خپل سبقونه وایم. دا خو تعلیمي ادارې جوړ شي که وګورو موږ درس نظامي وګورو مخکې دیني نو استاد پسې به یو شاګرد ګرځېده مدرسې نه وي. استاد به چې پلاني استاد نحو ورځي، پلاني صف ورځي، پلاني دغه ورځي، شرح الوقایع ورځي، پلاني د حدیث و د عالم دی. نو یو سټوډنټ به هغه استاد پسې نو استاد سره به شاګردان جمع کېدل او سکول باقي تصور نه نو زم کېدی چې دا الله تعالی یو پیر بیا موږ هغه دغه تر اوسه چې یو ټیم در باندې سم راولم چې تاسو کې د علم هغه جستجو پیدا شي. دا خو ډېره اسانه خبره وي چې سکول دی کالج دی ماشوم داخل کا ابزي راځي به اوس په زموږ سټوډنټس هم پته لګي چې د په دې کور کې د خپل تعلیمي سلسله څنګه ساتي او زموږ دغه استادان چې دی وخت په چټیانو دي چې هغه د خپل ماشومان لا او کاغذ ما سره مثال خبره په سکول کې دی قبل سکول کې دی خو شاګرد دی طالب علم زما بچی دی زغه رسول وخت استیشم نو منه دا وګوري بیا په کور کې کې مطلب د کم مضمون کم ټیچر هغه سره رابطه وکي هغه سره زی ټیوشن دی وسره کې امید دی اول به غي سره فری کوي کفرینی نه خیر خپل مناسب دغه ورکی ټیوشن دی ورکی دغه کول شي دغه چې بوکس دی چې هغه ماشوم په خپل نشي کاته کنه. اوس په یو کور کې دوه یو په سیکنډ ایئر کې بل په لسم کې نه سیکنډ ایئر لسم والا دا کولج جوړ کول شي په سیکنډ ایئر والا خو ټیچر پکار دی کنه. سم مسله په خپل کور کې دنه نال کول شي یو ور بل ور ته مشرق کور کشر کور ته کنه پلار زوی ته د دې منیجمنت پکار دی په دې باندې مور پلار له سوچ پکار دی ماشوم لم پکار دی خاص کر مور پلار او دویم کم ادارو کې چې سبقونه وي د هغه د کالج او د هغه سکول استادان کله ګورنمنت کې هغه د پرایویټ سېکټر کې هغه د باقاعده یو آنلاین سیستم شروع کی هغه ویډیو لینک چوته وینم سم وایو یا کله غنی نو څنګه تاسو هم په خپل وخت او رومات هم وي مشوره مونته چې هغه یو پروګرام ریکارډ کوي او لیکچر ریکارډ کوي کاغه اډیو شکل کې وي او کاغه ویډیو شکل کې وي او بیا د واتس اپ باندې یا هغه کوم چې ایز کانټیکټ نمبر پاغه د خپل سټوډنټس ته لیږي او نشه هر ماشوم سره مطلب ټچ موبایل نشته کاغه سره نه پلاس له خامخای کنه نو خپل نمبر یو بل سره شیر مو کې کانټیکټ نمبر کالج کې خپل دغه تصور کې ایڈمنسټریشن ته واغي پاغه ذریعہ باندې هغه ته خپل لیکچر را لګي او دا ماشوم چې بس بیا ځان به یو ټیم ټیبل جوړ کی دته چې څنګه کنوینټ اساني چیرې زه سال تر ماسپخینه پورې لیکچر کته شمه یا کم دین مازیګر ما خام کته شمه د هغه استفاده وکي او یا د کالج باقاعده خپل سټوډنټ انفارم کی چې د سال د 8 نه تر 10 بجو پورې یا 11 بجو پورې زمونږ د دې مضامینو کلاسز لګي آنلاین تاسو خپل کور جی بالکل خپل دغه ورکی کنه هغه ویب سټ وته ورکی چې په دې باندې تاسو دغه کول شي کته شي دلته ماشوم بناستي بس آنلاین خپل ټیچر ویني سوال جواب هم کول شي دغه هم کول شي ډېر طریقې خدای راځي په جدید دور کې کنه مخکې به یو سټوډنټ په استاد پسې ماته تر میلیونو پورې سفر وکاو او بعضی تاریخ وګورئ مطلب سړی ران شي چې 20,000 کیلومتر او په میاشت په کلونو باغی یو حدیث پسې مطلب په میاشت به سفر کو یو باب کتوره پاره اوس خو تعلیم د نوې ټیکنالوژي ټول ستاسو کور ته وړي کنه کله کوم نه اوس اخري خبر کوم نو د هر مضمون د هر کلاس ویډیو لیکچرز مطلب شته جی زه خپل مطلب چې سر کوم مخ تراشي دا فزکس ته دا نه هم دی لسم دی دولسم دی هغه مطلب دی نت باندې موجود دی هندستان مطلب ټیچر وي پاکستاني وي بل هغه اردو کې مشته په انګلیش کې مشته نو سټوډنټ د دې هم کار اغستې شي خو ځل خبره چې سټوډنټ منه دي تمایل شي چې مالوز دا کار کول د زما په سر ده وسم بالکل د کالج او د استاد هغه منه پته مکیږي ټیک شو او دویم والدین چې ماشوم کې دا شعور بیدار کی او دې ته معلوم کې او به تل تاسو صحیح ټیک شو ډیره زیاته مننه. سلیم اکبر صاحب نن موږ سره موجود وو. زمونږ سلسله روخانه منزل او په دې کې په ایجوکیشن باندې خبرې اترې شوې، تعلیم باندې او سپیشلی بیا هغه طالب علمانو په حواله خبرې اترې شوې چې کوم ډېر زیات متاثر شوي دي د حالاتو له وجې. یقینا چې دوی په دې باندې د دې خبرو باندې به د عمل کولو
کوشش وکړي او که چېرې دوی دا کوشش وکړي ان شاء الله چې کامیابي به د دې خپل راځي. ستاسو ډیره زیاته مننه او شکریہ.